ملي مقاومت جبهې پنجشیر کې د خپلو کسانو د سر پرې کولو ادعاوې کړي، خو طالبان یې ردوي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. ملي مقاومت جبهه پنجشیر کې د خپلو کسانو د سر پرې کولو ادعاوې کړي دي، خو طالبان یې ردوي. د ملي مقاومت جبهې په نامه افغانستان کې د طالبان یوې مخالفې وسلوالې ډلې ادعا کړي چې طالبانو یې پنجشیر کې 3 تنه وژلي او سرونه ترې پرې کړي دي، خو طالبان دا ادعاوې ردوي او وایي داسې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې. د یادې جبهې ویاند صبغت الله احمدي امریکا غږ ته ویلي چې 3 تنه یې د طالبان د یو وسلوال کمین پر مهال نیولي وو چې ورځ وروسته یې په سختۍ وژلي او سرونه ترې پرې کړي دي. ښاغلي احمدي ویلي چې دغه ځوانان چې فیض آغا او احمد تمیم او جان ګل نومېده د پنجشیر ولایت مرکز بازارک د کرباشي سیمې اصلي اوسېدونکي وو. دوستانو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.